اوس خبر بیا مریم ته راتاو شوه. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ او کله چې ووی ملائکو یا مریم اے مریم ان الله اصطفاك وطهرك یقینا الله غوره کړي ته او پاکه کړي ته واصطفاك على نساء العالمين او غوره کړي ته په زنانو د مخلوقاتو یا د عالم. دیزی که اصل کې په دې صورت کې موږ په اوله برخه کې خبر اکثره چا سره روانه ده؟ نصاراو سره. نو هغوی ته ویلی کېږي چې دا تاسو چې ورته اله وایې عیسی علیه السلام نو د هغه د مور نه خبره شروع کړه، لرې نه خبره راواغست چې د هغه د مور خو هم پیدا شوی او بیا هغه د دې نه پیدا شوی دی. نو عجیبه اله دی چې په خپل هم پیدا شوی دی او مور هم پیدا شوی دی. نو څنګه اله شو؟ و دیزی که ملائکو دا آواز مریم ته به دیو کو چې تیاری یې چې ګورې غټه خبره را روانه ده او الله ته د هغې دپاره چاڼ کړي او ته یې پاکه کړي د ګناهونو نه، د غلطو خویونو نه، د غلطو اخلاقو نه، د بدو کارونو نه، او ته د عالم په زنانو باندې غوره کړي. او ځکه حدیث کې راځي صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی رسول صلی الله علیه وسلم وی کمل من الرجال کثیر، په سړو کې چې پوره شوي دي د دیندارۍ په اعتبار سره د اخلاقو د اعمالو نو هغه ډیر دي. ولم یکمل من النساء الا او په زنانو کې اوسو دي چې هغه پوره شوي دي آسیه امرأة فرعون، آسیه د فرعون بیبي، ومریم بنت عمران او مریم د عمران لور. وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. او عائشة رضي الله عنها په دې نورو زنانو باندې داسې غوره ده لکه څنګه چې سرید خوراک په دې نورو خوراکونو باندې غوره ده چې کله شوروا کې روټۍ ماته کړي نو دا قیمتي خوراک لکه څنګه چې دا په دې نورو غوره ده دقه شان عائشة رضي الله عنها غوره ده. یو حدیث کې داسې هم راځي رسول صلی الله علیه وسلم وایي خیر نسائها مریم بنت عمران وخير نسائها خديجة بنت خويلد رضي الله عنهم. زنانو کې غوره مریم ده او خدیجه ده رضي الله عنهن. نو دیزی کې الله دغه خبره وکړه چې ته غوره کړې یا مریم قنوتی لربک واسجدی، اے مریم عجزی کوه رب خپل ته او سجدې کوه، وارکعی مع الراکعین او رکوع کوه سره د رکوع کوونکو نه. دا ورته اوس الله عبادات ښیي چې دې له زور ورکړه ځکه چې دا دومره غټه مسله چې را روانه ده نو د هغې دپاره دا قسمه عباداتو ته ضرورت دی. یو دا چې قنوت په ځان کې راوله عجزي کوه یا مریم قنوتی لربکی، نو معنی دا ده چې د خپل رب بندگی کوه ځکه چې بندگی عجزۍ ته وایي. یوای څوک داسې نه شولی چې عجزي به ځان له مستقل څه شي، عجزي مطلب عبادت دی او عبادت مطلب عجزي ده. عبادت کیږي دې دپاره چې انسان عجزي کوي د الله مخې او سجدې ډېرې لګوه او رکوګانې ډېرې کوه. نو د هغې باره کې راځي امام اوزاعي رحمه الله وی هغې به دومره اوږدې سجدې او رکوګانې او قیام کو چې دا خپې به وپړسېدې وبچاودې، دومره اوږد لمونځ به مریم کو ځکه چې الله ورته دا طریقه ښوولې وه. د دې دا مطلب نه چې رکوع د رکوع کوونکو سره کوه یعنې جومات کې لمونځونه کوه، یعنې دا کم خلک چې لګیا دي عبادتونه کوي رکوګانې کوي د الله دپاره نو ته هم د هغوی سره د الله د عبادت کوه، دا مطلب دی. لکه تا ته یو سړی دا ووایي چې یاره
مال لګو د مال لګونکو سره، مطلب دا نه چې ته ورسره یو ځای ګرځه او مال ورسره ولګوه، خو څنګه چې هغوی مال لګوي نو ته هم مال لګوه، د هغوی ملګری شه په دې کار کې. په منځ کې الله پیغمبر ته وایي چې په تا باندې ما غټ احسان کړی دی، او دا احسان په دې امت باندې هم دی چې دا پخواني قصې رب العالمین بیان کړي دي، دا د غیبو خبرې دي، او که الله نه وی بیان کړی نو موږ ته د دې پته نه لګېده. ذلك من انباء الغیب، دا چې تیر شو د خبرونو د غیبونه دي، نوحیه الیک، موږ یې وحي کوو تا ته. رسول صلی الله علیه وسلم ته د مخکې نه دې پته نه وه، خو الله ورته د دې وحي وکړه. نو رسول صلی الله علیه وسلم سره علم الغیب هغه نشته، او څو پورې چې الله په دې غیبو نه و پوه کړی نو هغه ته پته نه وه، او نه موږ ته د دې پته وه. وما كنت لديهم، او نوی ته د دوی سره، اذ یلقون اقلامهم، کله چې دوی غورځول قلمونه خپل، ایهم یکفل مریم، چې کم یو به کفالت کوي د مریم. وما كنت لديهم اذ يختصمون، او نوی ته د دوی سره کله چې دوی جګړې کولې، جګړه په دې موضوع کې کوله چې څوک به د مریم ساتنه کوي. او دې سره راځي بعضو آثارو کې چې د مریم مور د مریم راواغسته چې کله پیدا شوی و کپړه کې، او بیت المقدس ته یې ویوړوي، دا ما منښته کړې وه چې دا به ازاده یي د الله دپاره او د دین خدمت به کوي، او دا د عمران لور ده. نو بس خلکو آواز اوچت کو وی هذه ابنة امامنا، دا خو زموږ د امام لور ده، ځکه چې عمران د هغوی مشر و، د هغوی امامتي به یې کوله، نو دا خو زموږ د مشر لور ده، زموږ د عالم لور ده، هر یو وی زه به یې کفالت کوم، بل وی زه به یې کوم. نو دې نه دا فایده راووتی چې د علماو خدمت او د هغوی قدر کول دا د پخوانه د دیندارو خلکو یو طریقه ده. دا صرف زموږ په شریعت کې نه ده، د خپلو مشرانو، دیني مشرانو، ګوره هغه مشر مړ شوی دی تللی، خو د هغه د مرګ نه بعد د هغه د لور خیال ساتلی کېږي، او دا هغه عزت دی چې پرون ما دې ته اشاره وکړه چې عزت دا دی چې الله یې چاله ورکړي. هغه سړی شتي نه، او خلک یې د بچو هم خیال ساتي. نو په هغې کې بیا فیصله داسې وشوه، زکریا علیه السلام راغی، نو هغه وایي زه به یې ویسمه ځکه چې ترور یې ما سره ده یا خور یې ما سره ده. آخري فیصله په دې وشوه چې قراندازي به وکړو. هغه په دې طریقې سره وکړو چې امام عکرمه او امام قتاده او نورو دا خبره ذکر کړې ده چې داسې کار به وکړو چې دا قلمونه به خپل لوالو او دا به نهر ته ګزار کو. نهر اردن باز وی چې دغه نهر اردنو، نو چې د چا قلم دی اوبو بره پاتې کو یا په اوبو روانو، بس دغه سړی به کفالت کوي، چې هغه کته لاړ هغه به کفالت نه کوي. نو چې دوی دا قلمونه ور واچول، دلته الله تذکره کړې ده اذ یلقون اقلامهم. نو قلم د زکریا علیه السلام هغه د اوبو په سر باندې روانو، نو بس دا ماشومه مریم د هغه ته حواله کړی شوه. او ویته نه وي د هغوی سره کله چې هغوی جګړې کول هم په دې مسله کې لګي، او په دې کې رد دی په هغه چا باندې چې بریلیانو باندې چې رسول صلی الله علیه وسلم ته حاضر ناظر و، وایي هغه هر ځای کې دی، او الله وایي ته د هغوی سره نه وي. اوس د الله خبره رښتیا ده که دوی دا رښتیا دوی خو هر ځای کې دی، او الله وایي ته د هغوی سره نه وي کله چې دا مسله روانه وه.